Assalamualaikum. Welcome to Basic English Language Course. نن زمونږ څلورمه ورځ ده او څلورم سبق دی. نو راځئ چې شروع کو. This is a pen. دا یو قلم دی. This is a class. دا یو صنف دی. This is a boy. دا یو هلک دی. نو تاسو دلته کې وکتل چې ما په دې جملو کې د this کلمه استعمال کړه. نو this ته په پښتو کې وایي دا او د دې ډیفینیشن used to point out a singular person, place or thing that is near to the speaker. This چې دی اشاره کوي یو واحد کس زه اور شیز چې هغه د خبرو کون والا سره نږدې وي. مثال this is a boy. دا یو هلک دی. هلک نږدې دی نو ما ځکه وویل چې this is a boy. This is a pen. دا یو قلم دی. قلم ما سره نږدې دی ما ځکه وویل چې دا یو قلم دی. This is a class. دا یو صنف دی. ما ځکه وویل چې دا یو صنف دی ځکه چې هغه ما سره نږدې دی. دا نن زموږ سبق. See you in the next class. مننه.